باتمنور علی نه راست راځه چې ځو پسې. وایه بچیا ډاکټر څه وایي د الینا په باره کې؟ دادا ما ته پته ده چې تاسو د ښې خبرې اورېدو په تمه یئ، خو د غریب په قسمت کې د ښې خبرې اورېدو نصیب نشته دادا، نشته د ښې خبرې اورېدو نصیب. نور وایده څه مطلب ډاکټر څه وویل چې د الینا بچی به څه کېږي؟ دادا ډاکټر دا خبره وکړه چې د الینا علاج د اپریشن نه بغیر ممکن نه دی. نورایده بچیا خفه کېږه مو چې زما بچی په اپریشن ښه کېږي. اپریشن به ولې وکړو، الله دې خیر کړي. دادا ډاکټرانو دا خبره هم وکړه چې د الینا په اپریشن به 4 لکه روپۍ خرچه راځي. دادا زه به ځان ګاڼه کومه خو د خپل بچي علاج به کوم. دادا زه به ځان ګاڼه کوم خو د خپل بچي علاج به کومه. بچیا خفه کېږه مو، تکلیفونه زموږ غم زیاتولو نه راځي. بچیا بلکې زموږ سترګو غړولو لپاره راځي او زموږ د ویښولو دپاره راځي. بچیا کله چې ماشوم خوږ شي نو خپل مور طرف ته منډې کړي. بچیا خفه کېږه مو، که دا ټوله دنیا ستا نه مخ واړئ ستا رب ستا سره دی. بچیا زه به ستا ورور ته ووایم هغه د الله پاک مال ورکړی دی چې هغه ستا سره مدد وکړي. بچیا خفه کېږه مو. نه دادا نه، ته به هغه ته نه وې، ولې چې موږ د غریبۍ څپېړو په مخ وهلي یو او بیا څو پیرې هغه زموږ نه مخ اړولی، بیا به هم موږ ځو د هغه په دوشل به قدم ږدو او د هغه نه به د خیر تمه کوو. دادا ته به د هغه پسې نه ځې، نه به هغه ته د دې خبرې وینا کوې. دادا تاسو خفه کېږئ مو، نن به زه خانجي ته د قرضو پیسو وینا کومه او د خپلې لور الینا علاج به پې کوم. دادا بچیا د فرعون نه د انسانیت تمه مه کوه. زه به د وخت د فرعون نه، د وخت د قارون نه د خپل بچي د ژوند خیرات غواړم. زه به د خپل بچي د ژوند سوال کوم. دادا زه به ځان ګاڼه کوم، زه به خپله وینه ګاڼه کوم، زه به د خپل بچي علاج کوم. پاپا مه ژاړه زه ښه یم، زه لوبې م کولی شم، منډې م وهلی شم. مه ژاړه پاپا زه نه خفه کېږم. ایوبا ورشه کوټه سرو ته اواز کا چې خانجي راغلی. ټیک ده کشر خانو، کوټه سرو باد راوځئ. بچیا خفه کېږه مو او جاړه مو. کوټه سرو باد راوځئ. بچیا که څه راته ښکاري خانجي راغلی ته کښېنه، زه بسې بهر وځم. بچیا سلام علیکم خانجي. راغلی یم بوډا، خو ورشه زوی ته دې اواز کا، ستا د زوی سره مې کار دی. ټیک شو خانجي، دغه یم لاړه ما ته اواز کومه. بچیا خان تا ته نارې وایي، ته ورشه وځه پسې چې څه وایي تا ته. ټیک ده بابا، زه پسې ورغلم. السلام علیکم خانجي. وعلیکم سلام. خانجي تاسو ما ته څه خبره کوله؟ او ما دا خبره کوله
چې نن نه بعد به دې په دې بوډا پلار باندې تخم نه کرې. خانجي ستاسو خبره په سر سترګو، خو مسله څه ده؟ سغل شي او څه راوخیږي. پلار دې بوډا شوی دی، لاس او خپې کار نه کوي. پټې پې مه چړوه. ټیک ده خانجي، نن نه بعد به په پټو کې تخم زه په خپل لاس وکرم. خانجي ما یو خبره کوله. څه خبره یې کوله؟ وایه. خانجي ما دا خبره کوله چې زما لور ناجوړه ده او د هغې بله ورځ اپریشن دی. په اپریشن باندې 4 لکه روپۍ خرچه راځي. نو که دا روپۍ ماله قرض راکړې نو ستاسو دا احسان به زه ټول عمر یاد ساتم خانجي. ټول عمر زما پټي وخوړو او زما په کوټو کې ناستې. یو ورځ چېرته زما احسان ونه منو خو ماله 4 لکه روپۍ راکړه. ولې دا د میا کلي خیرات دی سو. خانجي د غریبو خلکو ژوند خو همیشه ستاسو غوندې د غټو خلکو په احسانونو کې وځي. خانجي نن نه باندې یو بل احسان وکړه او ماله 4 لکه روپۍ قرض راکړه خانجي. کوټه سرو دا شته احسانونه پوره دي. او بله یو خبره مې یاده شوه، سبا په دیره کې پروګرام دی. بیا راشئ چې خدمت وکئ او لوښي وینځئ. راځه باډي ګارډه. خانجي یو خبره مې زوره خفه کېږي نو. وایه ایوبه ته یو ډېر وفادار نوکر یې. ستا په خبره زه نه خفه کېږم. خانجي ما دا تپوس کوم چې تاسو همیشه په غیرمنانو ظلم کوئ، دا ولې کوئ؟ ایوبه ډېر خطرناک سوال دې وکړو. زموږ دا خاني خو د غریب په سر آباده ده. دا غریب به په دباو کې ساتي. د دو په سر بخپک دی او سر به یې اوچتولو ته نه پرېږدي. دغه شانې به خاني زموږ برقراره وي. خانجي ټیک ده ټیک ده، اوس پوه شوم. زه چې ځو بچی را پاڅېدې؟ تاسو هم چیوس کوئ او په دې وړو هم چیوس کوه. او په ما باندې دیاړۍ ناوخته شوی ده، زه به نن دیاړۍ له لاړ شم. خو رښتیا خانجي راغلی و پرون او ویې چې په حجره کې څه پروګرام دی او خدمت ته پار راشئ. نو تاسو به هلته خدمت له لاړ شئ ښه داجي؟ ټیک ده بچیا، زه به خدمت له لاړ شم. ته کار له ځه. دیوه بچیا بار راشه چای وڅښه والینه له هم ویسه بچیا. بچیا تاسو چای وڅښئ او والینه هم چای وڅښو. زه د خان حجرې ته ځم، هلته لږ څه کار دی چې کار وکړم. ښه بچیا؟ بابا ما یوازې نه پرېږده، زه یارېږم. یو بچوړیا ته خو ناجوړی په کټ کې څمله بچیا. پاپا ما سره په کټ کې څمله، زه یارېږم. ما نه چرته مه ځه. بچیا یارېږم زه هېڅ چرته هم نه ځم. ښه بچیا ستا سړی یم بچیا، هېڅ چرته هم نه ځم. برو پروګرام لږ پاتې دی، انشاءالله تعالی نیمه ګنټه کې به در ورسم. زما انتظار کوئ. ایوبه پروګرام څنګه وشو؟ خانجي پرون ډېر ښکلی وشو. کوټه سري پکې راغلي وو که نه؟ نه وویل خانجي. دا خو دا جرأت چې زما د خبرې نه انکار وکړو او خدمت له رانلو. راځه رامسې ایوبه. راوځئ کوټې سره. خانجي تاسو ډېر غوسه یئ. خیر خو دی؟ خیر میر نشته بوډا، ورشه زوی ته دې اواز کا. خانجي زه پوه شوم د دې هر څه قصوروار زه یم.
نماز بیا چې سهار کار نه تو هغه ما ته وایي ته به خاندلې دیرې ته لاړ شي خو زما هغه ماشومان ونیسئ هغې ژړل خانجي هغه یېرېده د هغې سره پاتې شوم خانجي د هر څه قصوروار زه یم ها ته زما حکم د ماشومې سره برابر یې او د ماشومې په خوله زما خدمت له رانلې زه اوس ګورم چې دغه ماشومه تا زما نه خلاص کړي څنګه چې ته وې او داسې زما داسې به ته شې لکه زه چې څنګه ودرېږه نور واحده د دادا عزت دې هسې تار تار شوی دی خو که دادا دا ولیدو چې زما بچي زما بېعزتي ولیده نو د هغه په زړه به څه تېرېږي په دې زړه دې غټه تیږه کېده او په زړه دې غم تېر که یا الله ولې د دې خلکو ته محتاجه کړی یو ولې د زموږ د ژوند دا واګي د دې خلکو په لاس کې ورکړي دي یا الله ولې د دومره بېوسه پیدا کړی یو ولې اخر ولې او د غریبۍ ژوندونه تېر شه خپلو خپلوانو ته دې پاتې او راوستما او راوستما تک تکې تورې وای هم تک سپین ځکه سپینې وایم ګناهګار یم تک تکې تورې وای هم تک سپین ځکه سپینې وایم ګناهګار یم اور چې بلیږي لوګي ترې خېږي دا بې لوګي لمبې زما د زړه بابا ستاسو دا مخ ولې خوږ شو دی بابا نورواده بچیه څه ووایم تا ته ښه پته ده چې زغوی په شوی یم په دې لار راتلم را پرېوتم دا ځای مې خوږ شو خو خیر دی دا مخامخ زخم دی دا به ټول شي خو الله ته دعا کوه چې زموږ د زړه دا پټ زخمونه خدای پاک ښه کړي راځه بچیه نیمه شپه ده چې لږ سترګې پټې کړې راځه چې ځو یخ دی دادا زه هم د هغې ورځې په انتظار یم چې د حقیقت دا سترګې مې پټې شي او د بېوسۍ دا ژوند ختم شي د بېوسۍ دا ژوند دادا بچیه ناامیده کېږه مو ناامیدي حرامه ده چې په دریاب کې د مهي په ګېډه کې الله پاک انسان له بندوبست کولی شي بیا ما او تا خو انسانان یو تا له به هم بندوبست وکړي ناامیده کېږه مه بچیه ټیک ده دادا د علي نه اپریشن ته صرف 2 ورځې پاتې دي او زه ځم چېرته د پیسو بندوبست کومه ټیک ده بچیه زما د زړه دپاره خپل روپسې یو پیر لاړ شه او قرض پیسې ترې راواله چې د علي نه د اپریشن دپاره څه بندوبست وکړو بچیه دادا چې تاسو وایئ نو آخري پیر به په د خپل رور پسې لاړ شمه تاسو ځای وده شئ ټیم ناوخته دی او زه چېرته د پیسو بندوبست کومه روره زه په دې توره شپه په تا پسې ننواتې راغلی یم څه ما سره مدد وکړه
د علي نه اپریشن ته صرف 2 ورځې پاتې دي او که زما سره ولې ما ستاسو ټیکه اخیستې ده که زه تا له قرض درکړم سبا له به ته ماله راکېږده کړم زه نه او تا ته ما د څو پورې ویلي چې ما ته ورور مه وایه ما را پېشتنه برات شعر هم به راځي ما نه د غریبۍ ژوندونه تېر شه خپلو خپلوانو ته دې پاتې او راوسته یا الله دې ورځې ته دې پرېښودم ما چې ما دې د هغه لږ رسوا کړي یا الله پل پردي ټول راته معلوم شو د بې وسۍ د ژوند احساس نه هېرومه نه هېرومه لالا 15 लाख रुपए په بینک کې جمع کړې ټیک ته سبا یو بل کس راځي 15 लाख روپۍ درکوي نو هغه به هم جمع کړي بینک کې ټیک شو زه به یې جمع کوم السلام علیکم یارانو وعلیکم سلام خیر یارانو تاسو ته خو پته ده چې زما د لور اپریشن دی بله ورځ هر سړي رانه سترګې واړولې خپل پردي رانه په شا شو خو امید لرم چې تاسو به زما نه په شا کېږئ زما یو 4 लाख روپۍ قرض پکار دي د ویلو تکلیف ما کبه یارانو د تندې په کرخه مپوهېږم د ویلو یاره لالا څه خوار پړق ملګری و دی نو چې ده له دا پیسې ورکړې وې چې بیا به ورتې اخیستې څنګه ټیک ته اداره یخ ډېر زیات دی راځئ چې زه کور ته ایوبا دا د پیسو څنګه چلو کو کشر خان پیسې په نشانه ملو شي هغه ډېر زر به پیسې ورکوم درې سړی به پرېږدي نه ځکه چې هغې خو به ډېر بچي راوړي نشانه ملو بشي السلام علیکم خان جی وعلیکم سلام یا لکه په دې نیمه شپه کوم سپور راوځغلولې خان جی سستا بابا پرېوځه زما مدد وکړئ که نه زما لور به مړه شي مړه به شي زما لور ستا مدد به زه وکړم خو زما یو شرط دی حاجی ما ته ستاسو هر شرط منظور دی ما ته ستاسو شرط دا دی څنګه دې خوښه ده ځوانه څنګه چې ته وې او داسې زما داسې به تشي لکه زه ما ته ستاسو دا شرط منظور دی ما ته ستاسو دا شرط چې تا ته زما شرط منظور دی نو بیا دا واله موبایل او چې کله راته زرین وکړمه نو ځان زر ځای ته رارسوه چې هغه کار انجام ته ورسو ټیک ده خان جي زه به ځان حاضرومه خو زما پیسې پکار دي چې کله کار وشي نو بیا به دله روپۍ در کوم حاجي که زما سره وښه کړی دا پیسې اوس راکړی اوس په کیسه نه کېږي او پاسه ورکېږه زما د مخې نه ورکېږه څوک مې د حالات او خبر نه شو لکه چنار مې په ډډور ولګېده خان جی ډېر غټ کار دی وکړو د دې غریبانو نه څه کار اخیستل پکار دي دا بچیا د علي د طبیعت نن ډېر ګډوډ دی پیسو
پیسو دې څه بندوبست وکړو که نه دادا خانجي ته مې ویلي او انشاءالله د پیسو بندوبست وشي بس د هغه د رینګ په انتظار یم چې څه ټیم یم رینګ وکړو د هغه لږ کار دی هغه به وشي که خیر مال او پیسې راکړي الله دې وکړي بچیا چې د علي نه اپریشن وشي بچیا ډېره ګډه وډه ده ته پته پېنه ویلم د هغه د دادا هلو خانجي جی بس در عالمه جی در عالمه دادا تاسو د علي نه خیال ساتئ او زه لاړم صحیح ده بچیا زر بندوبست وکړه چې خدای پاک یې ښه کړي خانجي زه راورسېدم دا ته څه ټایم کو دې ګاډي ته ورخېږه او چې ځو دا وخت دی خیر باندې ګاڼه دادا پیسې مې راوړې علي نه راوچته که چې ډاکټر لی بوځو راوچته که دادا نورایده بچیا علي نه ته د پیسو ضرورت نشته دا پیسې دې اوس واپس ویسه نشته ورته ضرورت ولې دادا ولې د پیسو ضرورت نشته زه خپل بچی هسپتال ته بیم دادا دا وده شوی ده بچی راپاسه دادا راپاسه علي نه چې ډاکټر لی بوځو دادا وده شوی ده زما بچی لی چلوم نه شوی راپاسه دادا چې ډاکټر لی بوځو نورایده بچیا ډاکوی مو داود چې دا مشي یا الله نورایده بچیا مړه ده علي نه بچی د مشي نورایده نه علي نه پاسو بیا پاسو سترګې وغړه بچیا دا په غټ خوب وځو دا بچیا دا نه ویښېږي زه چې ځو ملګريه جومات کې به اعلان وکړو او د قبر بندوبست به وکړو راځه مړي چا نه دي پاڅولي ورته گئے یو ګورته دې زمانو لسره کړه چې دا ټول جایداد مالک شوې د چا په اجازه سره زما په جایداد کې قبر کړې خانجي زه تا ته سوال کوم منت کوم نن زمانه واوړه ګنې ښه بدله نه وي زما پیشو او ما ته مې و ته دونه شوې چې ما ته خبرې کې زما جنت جنت وطن ما غریبی ستا په کوڅو کې نه پرېږدي نه او نه پرېږدي نه اور چې بلیږي لوګی ترې خېږي دا بیلوگی لمبی زمان د زړه نزینا د زړه نزینا اور د اجرام خاورې رې کړم چاته نارې کړم چاتو
کړم فریادونه پر